یو هلک له مور واده وکړو چې کله د واده وکړي دا ډېر نیک انسان و دې خپلې زنانې ته وویل چې زما د مور حق زیات پر ما باندې ته به زما د مور خدمت کوې او زما د مور به عزت کوې هغه زنانې هم ورته وویل صحیح ده یو څو وخته د زنانې د مور خدمت وکړي او بیا یو ورځ د زنانې د هلک ته وویل چې داسې به وکړو چې په یوه ورځ باندې به دغه ستا مور ته ټول حق ور ادا کړو تا باندې ډېر حق دی داسې وکړه چې د دې حق ور ادا کړه بیا به زه هم ناسم پر ارامه باندې او ته به هم بېغمه سې د هلک سوچ وکړي وویل چې زه خو د الله نه یېرېږم د آخرت نه یېرېږم هو بالکل دا خو سمه خبره ده چې ټول حق په یو ورځ باندې ورلره ورکړو نو بیا خو نور به بیا پاتې څه نه سي نو بیا به دا زموږ د حق خلاصه سي او بیا موږ هم پر ارامه باندې ژوند کوو ته به هم بیا د مور خدمت ته بیا نه کوي ګوره د زنانو ته زه وایم په خدمت کولو سره د الله رضا حاصلیږي الله درته حاصلیږي د الله رضا درته حاصلیږي خدمت کولو سره انسان هیڅکله په انسان په وجود کې کمی نه راځي انسان په وجود کې نقص نه راځي نو د هلک خپلې مور ته ویل چې زه غواړم چې دا ستا حق په یوه ورځ باندې در ادا کړم مور یې هم ورته ویل هوښیاره ښځه وه صحیح ده بچی ته ما ته د یوې شپې حساب راکوې چې کله دغه هلک ماښام په خپل کټ کې بیده سلو د مورې یو یخي اوبه راواخیستلې په کټ کې په یو طرف ته سم طرف ته واچولې اوبه چې کله د وکتل چې اوبه راته راغلې یخ ولو ډېر د یخې د ژمې شپې وې نو مور دا څه کوي چې په کټ کې د اوبه راته واچولې یخې اوبه هغه مور یې ورته وویل چې چپ خبرې چې ونه کړې او بیا بیده سلو مور بیا هغه چپ طرف ته بیا یخې اوبه ورته واچولې مطلب دا ټوله بستره یې ورله نوده کړله ده ورته وویل چې مور یې لیونه ده ورته وویل مورې چې لیونۍ سوې وي څه وجه ده چې دا کټ دې څور لره لوند کوي او یخې اوبه دې په دې کټ کې راته واچولې حالانکې د ژمي شپې دي دا څه وجه ده مور یې ورته وویل بچی دا خو د هغه یوې شپې حساب نه دی ختم سوی تا خو ما ته ویل زه تاسو ټول حق در ادا کوم په یوه ورځ باندې هغه ټول حساب درله در کوم ته چې ماشوم وې کله ته شته وړوکی وې چې به کم طرف ته به ته بیده وې هغه طرف ته به تا متیاجې وکړې بولې به دې وکړې نو ما به زه به خپله پر هغه نون ځای باندې بیده سولم ته ما راواړولې دی بل طرف ته بیا به تا پر دې بل طرف باندې متیاجې وکړې نو بیا به ما ته د هغه ځای نه راواړولې هغه بل طرف ته مې راواړول زه به خپله پر هغه ځای باندې بیده سولم چې کم ځای نوندلو کم ځای باندې تا متیاجې کړې وې نو دلته د هلک سر خلاص و چې ویې ژړل او د مور نه معافي وغوښته چې موږ هېڅکله ستا حق نسو ادا کولی ته موږ معاف کړه موږ به تر اخره پورې ستا خدمت کوو نو د مور خدمت کول دا صدقه ده د مور خدمت کول دا جنت دی د مور خدمت کول دا د الله رضا ده د مور خدمت کول دا په رزق کې اضافه ده چې کم څوک مور لري پلار لري او بیا خدمت نه کوي دا په دنیا کې تر ټولو زیات بدبخت انسان دی نو ورونو دغه ویډیو د ثواب په خاطر باندې ضرور مخته در سره شیر کړئ